السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل باندې ډارکن ته ښایسته والپیپران ودروئ. دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې دغه د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ او د هغه رقم د خپل موبایل په لاک سکرین باندې ودروئ، نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو اوله لارې دلته دی تاسو ته والپیپر درکوي. د هغه رقم بیا ګوره دوستانو پریکټیکل سو، انیمیشن سو، آپشن سو، ټوچ افیکټ سو اینډ اپلای سو. نو د هغه رقم دوستانو اوله لار به دلته تاسو راسئ، په والپیپر باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر والپیپر د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ، صرف به دوستانو تاسو هغه والپیپر وښایاست. نو ګوره دوستانو زه راځم دا والپیپر د خپل موبایل په سکرین باندې درومه. د هغه رقم په پریکټیکل کې ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته یو افیکټس کې درکوي. تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې وغواړئ، صرف په تاسو هغه ډیزاین باندې تاسو کلیک وکړئ. او په انیمیشن کې ګوره دوستانو کوم انیمیشنان چې ورسره راځي هغه انیمیشنان دلته تاسو بدلولی شئ. که غواړئ چې هر کم ته انیمیشن ورکړئ، هغه انیمیشن دلته تاسو بدلولی شئ. او په ټوچ افیکټس کې کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا دې څه رقم ټوچ افیکټس کوي. که نو افیکټس والی دا به افیکټس نه کوي. د هغه رقم والپیپر شیډر سو، میجیک ټوچ سو، د هغه رقم سپارکل سو، میجیک ټوچ سو، او د هغه رقم فول فورس سو. نو ګوره دوستانو اوس زه په فول فورس باندې کلیک کوم. کله چې دوستانو تاسو په فول فورس باندې کلیک وکړئ، هغه به د هر رقم ته ډیزاین وي. د هغه رقم بیا تاسو راسئ په اپلای بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ، اوله لارې په پریویو کې دلته دی تاسو ته دغه درښکار کوي. د هغه رقم دوستانو تاسو راسئ په سیټ والپیپر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټ والپیپر باندې کلیک وکړئ، دلته دی تاسو ته دوه آپشنونه درکوي، یو هوم سکرین ده، بل هوم اینډ لاک سکرین ده. که چیرته تاسو غواړئ چې دا خالي د موبایل په سکرین ودروئ، نو تاسو په هوم سکرین ووهئ. که چیرته تاسو غواړئ چې دا په لاک سکرین او په هوم سکرین په دواړو باندې ودروئ، دوستان بیا به تاسو راسئ په هوم سکرین اینډ لاک سکرین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو دوستان په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم هغه ستاسو د موبایل په سکرین باندې ودرېږي. وګوره دوستانو هغه دلته ودرېدی. اوس که تاسو موبایل لاک کړئ هم دا به په ولاړ وي، او د هغه رقم که تاسو موبایل خلاص کړئ هم دا والپیپر به په ولاړ وي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډارکن ته ښایسته والپیپران ودروئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ، او د ډارکن ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.